د بلوچستان سرانانو کډوالو کیم کې استوګن رجسټرډ افغان کډوالو زیات شمیر د سن ایالت په مختلفو ښارونو کې خوارقه شو، خو اوس ډیر ځوانان یې برته په کیم کې خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. وایس په کراچي ښار کې د خوارق شولو په مهال پولیس دوی نیول او زورولی، او وایس خپل شناختي پاڼې یا پیوار کارت لرلو سربیره به یې نیولي وو او بیا به ځانونه د رشوت په پیسو ورکولو راخلاص کړل. چې د هر یو بېوي نه وی 10-15,000 روپۍ به یې ځینې واخیستلې، بیا دغه به یې لکوئ که کاټ وکړه نو دوی به زموږ څخه دا پیسې غوښتلې. موږ دا 200 روپۍ د کمې خوا چې موږ بار ګړۍ دوی ته دونه پیسې ورکوو. موږ دغه چې زه په کراچۍ کې په ګلیمار کې اوسېدلم، 3 واره د ورځې په موږ پسې راله، چوټې به مو شکېدلې وې، موږ به ځینې ځغاستلو، په هېڅ بله لاره نه وه، په ګلیان به ځینې ننوتلو، د بل په کورو کې به ځینې پټېدلو. 2-3 ورځ کې د کراچۍ راغلی یم، په کراچۍ کې پر افغانانو ډېر سخت حالات تېره دی، نیول کېدل، ځوره کېدل، پیسې به ځینې اخیستلې، په عدالت کې به هم کاټوله 10,000-20,000 روپۍ اخیستلې، په تحنو کې بیا هم اخیستلې. د دې کډوالو تورونه د کراچي پولیس ردوي. تېره اونۍ د کراچي پولیسو یو افسر ډیوه ته ویلي وو چې دوی یوازې غیر قانوني استوګن افغان کډوالو نیسي او قانوني اسناد لرونکي نه نیسي. د پاکستان اوسني مرکزي حکومت ویلي دي چې یوازې ناقانونه استوګن افغان کډوالو د نیولو او برته لیږدولو لړۍ دوام لري، او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو د نړیوالو لوزنامو تر اصولو لاندې دلته خپل ژوند کوي او آزاد دي. د سرانانو کډوالو کیمپ یو مخکښ محمد نوروز وایي چې غیر قانوني استوګن کډوالو نیولو باندې زموږ اعتراض نشته. روزګار ګرده د الکام بل په بلوچستان کې بل روزګار نه لري، روزګار یې ګرده بهر دی، بهر وتلی نشته. موږ دا غوښتنه کوو، دا خواهش ورته کوو چې یعنې معنا دغه ستا په قانون کې چې دغه تیار کارټونه یې ورکړي دي، دغو سره دا ونه شي چې د ګرفتاري وکړي. هغه غیر قانون چې ته وایې هغه خو ته پوسه کار دي، هغه خو موږ دغو بسخاست هم نه کوو، دغو سره کار هم نه لرو. د کډوالو استازي وایس په پاکستان کې پاتې کېدونکي اکثره کډوال د ماجر کارډونو موده پوره شوې ده، څه هم له دې وجې دغه افغان کډوالو نیولو سره مخامخ کیږي. په بلوچستان کې د کډوالو استازي ظاهر پښتون وایي چې دلته په صوبه کې 10 کډوالو کیمپونو کې په لکونو افغانان پاتې کیږي، چې پکې د اکثر افغانانو ماجر کارډونه وخت پوره شوی دی. نو زموږ د یونیسیار څخه بیا دا ریکویسټ او غوښتنه ده چې د سیند پولیس یا نور پولیس چې کوم دي زموږ د کاډو ډیټ چې د هغه ایکسپایر شوی دی، نو په کار دا ده چې یا دا اپډیټ سي یا دې ته وخت ورکړل سي، تر څو زموږ افغان کډوال په پاکستان اسلامي جمهوریت کې په ازادانه تګ او راتګ وکولی سي او د خپلو بچیانو دپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د یونیسیار په پاکستان کې بیان کې سره پرېدی وایي چې روان کال یونیسیار یوه اډوایزري جاري کړې ده چې په کومو ملکونو کې کډوال پاتې کیږي هغوی دې په زور ونه ایستل شي. په 2023 کې موږ یو اډوایزري جاري کړې وه چې په هغې کې موږ دا خواست کړی د ټولو ملکونو نه چې کوم ځای کې افغانان دي باید چې هغه واپس نه کړلی شي افغانستان کې، ځکه چې هلته کې حالات د بعض دغه داسې چې هغه انسرټن دي. نو دې حوالې سره موږ د ټولو ملکونو نه خواست کوو چې هغوی دې افغانان واپس نه کړی شي، او پاکستان د تېرو 40 کالو نه د افغان کډوالو دلته کې مېلمستیا کړې. موږ غواړو چې پاکستان دغه مېلمستیا دې جاري وساتي. د چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.3 میلیونه شاوخوا افغان کډوال رجسټر دي چې پیوار کارډونه لري، خو شاوخوا 15 لکه افغان کډوال ته بیا ACC یعنې افغان سټیزن کارډونه ورکول شوي دي. چارواکي وایي کوم چې په ناقانونه توګه دلته اوسېږي هغه د دې څخه علاوه دي. د آزادو سرچینو رپورټونه دي چې په ناقانونه توګه استوګن افغان کډوالو شمېر تر 12 لکه هم زیات دی. نعمت الله سرحدي، VOA ډیوا TV، چمن.